حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته وګد حدیث ته دغه په اخر حصہ کې نبی له سلام فرمایل چې د روزدار د خلی هغه بوی چې دی هغه الله ته د مشک او د خوشبو مشک او د عنبر او د خوشبو نه هم بهتر او خوښ دی. دا الله جل شانو ته ډیر خوښ دی. او بیا نبی له سلام فرمایل چې روزه په دنیا کې د شیطان او د نفس د حملو نه د بچاو د خلاصي دپاره او په آخرت کې د جهنم نه د حفاظت دپاره ډال دی. او بیا نبی علیه السلام فرمایل چې کله تاسو روژه یاستئ نو تاسو بیهوده خبرې فحش خبرې شور شعب چغې دا مه وهئ او نور خلکو ته کنځا کول بد رد مه کوئ. او که چا تاسو د بد رد ویلې نو تاسو ورته وایئ چې زه روژه یم. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې کله مسلمان روژه نو د مسلمان د خولې نه چې کوم وږم راځي دا خبره زده که یو د خولې بدبویي د هغه مراد نه ده. دلته مراد محدثین فرمایي چې د معده خالی وي وږی د معدې نه وږم راپورته کېږي، د خولې نه هغه وږم راځي. هغه وږم الله ته د مشک او د عنبرو نه ډېر زیات خوښ دی. لکه موږ تاسو ته مشک او عنبر ډېر خوښ دي، قیمتي شی دی. یا ښه عطر ښه خوشبو ښه سپری دا موږ ته ډېره خوښ چې ښه خوشبویدار وي. نو الله ته د روژهدار د معدې د خالي والي د وجې نه چې کوم وږم راپورته کېږي خولې نه راوځي، الله ته هغه د مشک او د عنبر نه هم ډېر زیات خوښ دی. او نبی علیہ السلام بیا په دې حدیث کې فرمایلی دي چې دا روژه د ګناهونو نه د بچ کېدو دپاره او د شیطان د حملو د بچ کېدو دپاره، د نفس د حملو نه د بچ کېدو دپاره دا ډال دی. لکه څنګه مجاهد په ډال سره خپل حفاظت کوي، د مسلمانان په روژې سره ځان د شیطان نه بچ کوي او د جهنم د اور نظام په دې روژې سره بچ کوي. د روژه دونه بهترین چیز دی. محترمو، د روژې د آدابو خیال وساتئ، جنګ جګړو نه ځان بچ وساتئ، لانجې مه کوئ، غصې مه کوئ او مسلمانان مه خفه کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.